د ایچ پی سي چې کوم پلان کړی او د کوچ سره هم چې خبرې د مونږ وشوې ډېر ښه کیمپ ډیزاین شوی او د کیمپ کې سینیر لوبغاړو سره څنګ کې ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی چې دا ډېره یو ښه خبره ده ځکه دغه ځوانان کولی شي چې د مشرانو څخه زده کړه وکړي هغه چې هر څومره سینیر لوبغاړي دي چې په لیګس کې مخکې به مصروف ول اوس نه دي دلته په افغانستان کې دي په خپل کور کې دي نو دوی د یو بل سره لوبې کوي پریکټس کوي تمرینات کوي نو زه ډېر مطمئن یم چې دوی به د یو بل څخه ډېر څه زده کړي نو دا ډېره مثبته خبره ده کوچ هم دلته د یو څو ورځې مطمئنه یم چې دی به هم خپله کوم پلانونه چې دي کوم نظر چې ده د ټیم د هلکانو سره شیر کړي الریډي میټینګس کې دی خبرې شوي دي موږ سره ډسکس کړي دي نو کوشش کوو چې انشاءالله د افغانستان کرکټ دپاره ډېر څه وکړو کوشش هم همدغه ده نو لکه څنګه چې احمدي صاحب وویل چې د افغانستان آینده مونږ ښه لیدلی شو دغه رقم پلانونو سره که چېرته مخکې لاړ شو نو مطمئنه یم چې انشاءالله مونږ به ډېر ښه استعداد پیدا کړو لاسته به یې راوړو او نور به یې مخته یوسو